پاتې باران دی. دا ناول اتمه یا وروستۍ برخه. شپه مو تېره کړه او سبا پیاده د ننګرهار په لور روان شو. په رښتیا هم د غرونو لارې ستونزمنې وې. په ځینو ځایونو کې خو به مې د ستړیا له کبله پښې په رېږدېدو شوې. څو شېبه مو دمه وکړه، بیا به روان شو. زمرک ډېر راته ویل چې کچره به کرایه کړو. ما ورته وویل دومره لا پاتې نه یم، که بیخي درته پرېوتم بیا مې زغم کوه. اوس به په دمه دمه ځو. سیل او چکر خو همدې ته وایي. له غره واوړېدو، موټر مو کرایه کړ، له پچېره واوښتو او ځانونه مو د سپین غره لمنو ته ورسول. سپین غر ځکه ورته وایي چې لوړې څوکې تل په واورو سپینې وي. یوازې سږ کال دغه څوکې د وچکالۍ له کبله بې واورو وې. مازدیګر یې کلي ته ورسېدو. د لمر سترګه د یوې شنې څوکې په نښترو کې داسې ښکارېده لکه ناوې چې شین شال پر مخ هوار کړی وي او زرینه ټیکه له حیا ډکې پلوشې شیندي. شپانه شپېلۍ په لاس د خپلو رمو سره د آبادۍ په خوا را روان و. د وړو وړو ورکیو د پښو ترپکې او د غرنیو ویالې نغمې یو ځای کېدې. د تنورو په پیروزني لوګیو کې تاوېدې. له هسکو څوکو یې خولې اخیستې او په نامعلومه لوري یې خاموش پړاوونه وهل. ښکلی کلی و، دومره ښکلی چې نندارې ځمکې څلو ته نه پرېښودو. زمرک ته مې وویل چې شپه به همدلته کوو، خو یوه خبره واوره چې دلته به د څانګې یادونه راته نه کوې. کیدای شي څوک یې وپېژنې، دا غرني پښتانه دي. په تبرونه به مو داسې میده کړي لکه وچ لرګي. بله دا چې د څانګې یادونه به ما هم له کومه ګړنګه وغورځوي. هغه را سره په ورین تندې ومنله. د یو سپین سندریز خوړ په غاړه پر یوه شنه جلګه کېناستو. دا خوړ له شونډو پسته غرنۍ سندره پورته کېده او باد ورته په مینه مینه د څېړیو شنې پاڼې نڅولې. هغه مهال چې شنې سهرانۍ کوترې جوړه جوړه خپلو ځالو ته ستنېدې. یو زلمي پر موږ سلام واچو. موږ هم غبرګ وعلیکم السلام وویل. زلمي هم لکه د خپلې سمسورې سیمې هوا په نرمه ژبه خبرې پیل کړې. ویل مېلمانه ښکاری، له کومې خوا مو پیښه کړې ده؟ زمرک ورته وویل د همدې ننګرهار یو، سیل لپاره راغلي یو، خو دلته پېژنګلو نه لرو. غرني ځوان وخندل. ویل دا د سپین غره د لمنو ننګرهار دی. دا د هر افغان وطن دی، پښتون وي، فارسیوان وي او که نورستانی. پورې غره کې یو ځای دی، توره بوډۍ بولي. کله چې سره کافر راغله د ننګرهار د مجاهدینو لوی مرکز همدلته و. د هر ځای او هر قام خلک به پکې و. ډېرې د همدې ځای شول. له خوړ سره نږدې هدیرې ته یې لاس ونیو. یوه ډېره لویه هدیره وه. دا د شهیدانو هدیره ده. زموږ مېرمنې او نجونې چې له خدای خپل مرادونه غواړي همدې هدیرې ته ورځي او هغه دسمالونه ورته جنډه کوي چې په خپلو ګوتو یې کښلي وي او غرني ګلونه یې پرې جوړ کړي وي چې د جنګ په کلونو کې د ټول افغانستان نه راغلي مجاهدین مو وخت به وخته پاللی شو. اوس خو که هېڅ نه وي، نه سره کافر په وطن کې شته او نه په دې لمنو کې جنګ شته. تاسو زما مېلمانه یاست، ځئ چې حجرې ته ځو. ما ورته وویل سمه ده، خو څو شېبې به همدلته کښېنو. هغه هم ومنله. د ماښام تیارې په خورېدو وې، خو پر هدیره د رڼا پړاو راته او څراغونه یې په بلېدو وو. د خوړ نه پورې غاړه یو نړېدلې کلا وه. زمرک د هغه په اړه پوښتنه وکړه. هغه ځواب ورکړ چې د سره پوځ ټول فکر همدې غرونو ته و. ډېرې بمبارۍ یې وکړې، پوځونه یې راغلل، ډېرې کلاګانې یې ورانې کړې، خلک یې شهیدان کړل، وځنګلې ونې یې وسوې. دا کلا هماغه وخت ورانه شوې. سختنې پېښور کې دی. څوک چې راغلي یا هجرت نه و کړی، کورونه یې جوړ او ځمکې یې آبادې دي. د مهاجرونو کورونه هماغسې ړنګ او پټي شاړ دي. د غرني ځوان خبرې مې تر همدې ځای اورېدلې وې. نور مې پام د خوړ په اوبو د شهیدانو زیارت ته اوښتی و. د ډیوو په رڼا کې د جنډو رنګونه داسې ښکارېدل لکه چې څوک له لرې نه د رنګارنګ ګلونو ټال ګوري. نرۍ هوا د ډیوې لمبې داسې کږولې لکه د مستو جنکو ډله چې د ازادۍ جشن لمانځي او د خپلو ځوانیو په ټول زور نڅېږي. بله خوا جنډو د درې په سپېڅلې فضا کې راګ خپراوه. د مراد راګ ما له ځان سره ویل څومره د کار خلک و دغه شهیدان. په ژوندیو کې داسې خلک نشته.
په یوه او بل نوم سره وژنې بیل شعارونه لري خو دا شاهدان د بیلو ژبو ویونکي دي د جلا قومونو وګړي او د مختلفو ولایتونو اوسېدونکي وو چې ژوندي وو یو مرام یو شعار او یو سنګر وو اوس چې شاهدان شوي د ټولو جنډو اوازونه یو راګ جوړوي د اتفاق راګ د ازادۍ او آبادۍ راګ ای کاش زموږ د هیواد وګړیو غږونه لرلای او دا له حکمت نه ډک سپېڅلې سندریز راګې اورېدلی شوای زما دعا وه او د غرنی ځوان دا وینا چې حجرې ته به ځو پاڅېدو که موږ شو او کدی شو خو زموږ دوه بکسونه یې خپلو دوه ولیو ته واچول زمرک رباب په اوږه کړ او زه ورسره تش روان شوم حجرې ته ننوتو د هغه ځوان د کورنۍ نور مشران او ځوانان زلمي هم راغلل یو بل ته مو ځانونه معرفي کړه د هغه ځوان نوم چې موږ یې حجرې ته راوستو شینګل و له پېژندګلوۍ وروسته شینګل نور خپلوانو ته وویل چې دا ورونه افغانان دي سیل ته راغلي دي یو مشر وویل دوی لسک کال سیل ته راغلل چې وچکالي ده د ښار خلک ابشارونه خوښوي اوس ډېر ابشارونه خاموش دي واورې به وي چې ګټان به راښویېدې خو سږ کال زموږ له عملونو له لاسه د بزرګې سوکې مخ هم تور دی ځنګلونه مو ووهل او په وړیا بیه مو وپلورل میوه دانه هم کمه شوې ده تېره ورځ د شمشاد ملک په حجره کې جرګه وه په غره وران شوي وو د خدای فضل وو کور یې ودان دواړو غاړو واک راکړ لانجه غوسه شوه موږ ټول مشران ناستو د کومې موسسې خلک راغلل ویلې ځنګلونه مه وهئ کیدای شي سږنۍ وچکالي له همدې کبله راغلې وي ځکه چې چېرته ځنګل ختم شي باران هم نه کیږي یا کمیږي موږ یو بل ته وکتل خو د بې لاسونو مړوړلو راته څه پاتې وو رښتیا که دا وچکالي د غرونو د ځنګل وهلو له کبله راغلې وي څومره لویه ګناه به مو کړې وي خدای دې راته معافي وکړي د شینګل دوی حجره د غره په نیمایي کې په ډېر ښکلي ډول له کاڼو او لرګیو نه جوړه وه یوه کړکۍ د لاندې درې او پورې غره په خوا پرانیستل شوې وه زمرک د کوربنو سره خبرې کولې او ما له کړکۍ نه د درې ننداره کوله ځینې خلک چې کورونه یې په بره غره کې وو پیلوزې یې په لاسونو کې وو پیلوزې نه ښکارېدل بلکې لکه ځینې ستوري چې اسمان ته خیژي او ځینې راکوزیږي ډوډۍ مو وخوړه ما د درملو پسې خپل بکس پرانیست پر سر د فلسفې کتاب پروت و یو زلمي ولید زما خواته رانږدې شو ویلې د څه کتاب دی زه یې ګورم ما ویل ولې نه زلمي کتاب واخیست او د لاټین خواته نږدې شو څو شېبې یې واړه راواړه بیرته یې راکړ پوه نه شوم چې د لاټین په تته رڼا کې لوستی نه شو او که خوند یې ورنه کړ شپه چې په پخېدو شوه قربانو مو یو په بل پسې ووتل تر ټولو وروسته شینګل ووت او ژمنه یې وکړه چې سهار به که خیر ورسره ګورو یوازې هغه زلمی پاتې شو چې له ما یې کتاب اخیستی و زمرک ته مې وویل زه ډېر ستړی یم که اجازه دې وي وبغځېږم هغه هم راسره خوښه کړه د شپې په تېرېدو د ځناورو اوازونه هم پیل شول او د هغو کاڼو اوازونه مو هم اورېدل چې د ځناورو د پښو له کبله ژورو ګړنګونو ته پرېوتل ما ځان په بړستنه کې نغښتی و خو مخ مې لوس و د غره دغه ټول اوازونه اشنا و او که ناشنا په ما ښه لګېدل خو تر ټولو ډېر خوند راته د اوبو چڼهار یې راکاوه د څانګې د غلې او پستې سندرې په څېر خوند ما د غرنۍ شپې خبرې اورېدې او د څانګې د وجود تشبیه مې پکې لټوله کوم زلمی چې په حجره کې پاتې و هغه ودرېد چې له خپله کټه پاڅېده د کټ چغارې زما د تصور زنځیر مات کړ هغه لاړ او د زمرک د کټ په لونګه کې ناست او ورسره یې خبرې پیل کړې د غرونو د ژوند دودونو او میوو دانو په اړه معلومات ورکول بیا یې زمرک ته وویل تا وړاندې وویل چې له پېښوره راغلي یاست موږ هم پېښور ته هجرت کړی و همالته مې تر نهمه سبق ویلی دی بیا یې د زمرک نه د تعلیم پوښتنه وکړه زمرک ورته وویل زه او غزن دواړه د کائنات لیسې نه فارغ یو او اوس دواړه د ادبیاتو پوهنځي د لومړي کال محصلین یو زلمی په هیجاني انداز وویل د کائنات لیسه د کائنات په لیسه کې زما د ترور لور هم سبق وایه څنګه نومېده هغه د همدې ځای وه د سپوږمۍ کلي وه د دې خبرو په اورېدو زما زړه په درزېدو شو سترګې مې دومره وغړولې چې ایله به مې پورتنۍ او ښکتنۍ باڼه جدا شوي وو خو بیا هم د لاټین په تته رڼا کې د زمرک د سترګو حیرات
او ورخطایي لکه د تتو ستورو ځلېده. ما ځان ټینګ کړی و او دا مې هڅه وه چې زمرک مې ویده وګڼي. زمرک هم اریان د اریان و. هیڅ نه ویل لکه چې زما خبره په یاد وه چې د څانګې په اړه به هیڅ نه وایي. لکه بوت ناستو خبره هم په بله نه شوه اړولی او یا یې دې لپاره خبره نه بدلوله چې ځان پوره خبر کړي. هلک خبرو ته دوام ورکړ. هغه هم څو میاشتې تر مخه فارغه شوه. 2 ورځې ډوډۍ ونه خوړه. ډېرې وژړل. پلار ته هم دا ویل چې زه نور سبق وایم، پوهنتون ته ځم، خو بدمرغه وه. نصیب یې نه و. د غرونو خلک جنۍ مکتب ته نه پرېږدي. پوهنتون خو ورته سور کوپر ښکاري. مجبوري باده وي. د ولور په مینه کې د بنګزار کلي بوډا بزګر ته واده کړه. خوشحاله نه ده. څوک به څه ووایي؟ خوارکی یې لکه وچه د ډګۍ تنار ته وویشته. خو هسې تاسو پیژنده؟ زمرک لږ غلی شو. ما ته را وکتل او بیا په تت انداز ورته وویل نه موږ نه پیژنده. ډېر ټولګي وو، خدا زه په کومه یو کې به وه. د زمرک او کلیوال خبرې ختمې شوې. لاټین یې مړ کړ او په کټونه کې وغځېدل. په زړه مې څه چل کېده خو ځان مې ټینګ کړی و. کله به مې په بدن کې د برېښنا غوندې ټکانونه خپرېدل او کله به مې په سر کې څړیکې شوې. لاسونه او پښو به مې غیر ارادي حرکتونه کول. تر سهاره خوب رانغی. زمرک هم اړخ په اړخ اورېده. د بازوګانو له چغاره یې څرګندېده چې ویښ دی. سهار شو. ودرېدل راته ګران و. لمونځ مې په ناسته وکړ. زمرک چې لمونځ وکړ د لاسه یې ونیولم. راته یې وویل ستا خو ډېره سخته تبه ده. دا ولې؟ ورته ومې ویل نه پوهېږم، شاید د کورنۍ ستړیا او بېګانۍ یخنۍ وجه وي. خیر دی، ښه به شم. هغه مې بکس خلاص کړ. ګوله یې راکړې خو اثر یې نه کاوه. سخت مهال مې غوښتل چې بیرته د پېښور په لور حرکت وکړو خو شینګل نه منله. ویل په داسې حالت کې خو د بیخي نه شو پرېښودی. طبیب به درته راولم. زموږ د غرونو له بوټو نه ښه دارو درمل نشته. سمدلاسه به د ټکو پترای کړي. ما د طبیب د راوستو نه ایثار کړ. ورته ومې ویل چې په ما کله ناکله داسې چل کېږي. خپل درمل را سره دي، ښه به شم. غرمه شوه. ډوډۍ یې راوړه. د درملو د اغېزې لپاره مې څو کپه وکړل. ګنې کورنیو غوړیو او پنیرو مې زړه واهه. له غرمې وروسته تبې پرېښودم. بیا مې شین ګل ته وویل روغ یم. تبه یې زما وکته. لاس مې یخ و. د ماڼوګانو، غوزانو او دنداسې سوغاتونه یې راکړه او رخصت یې کړو. ما پېښور ته راتلل غوښتل خو زمرک ټینګار کاوه چې ښکلې سیمه ده، مخکې ځو، ګوندې په صحت دې ښه اغېزه وکړي. په نظره مې ورسره ومنله. زمرک بیا 2 بکسونه اوږو ته اچولي وو. رباب یې هم واخیسته. خو ما ورته ویل ښه یم، دا دې ما سره وي. مازدیګر مهال به وچې یوې ښکلې غرنۍ بانډې ته ورسېدو. باره له غره نه ښایسته ورخ، اوبه لکه ابشار راتویېدې. خو د ځنګلونه د تبر راتلونکی غږ یې نرم تال ماته و. د دې 2 غږونو په جسد کې د یو خواږه روح احساس هم کېده. هو، ما سندره اورېده. د څانګې سندره، کټ مټ هماغسې غلې سندره لکه په ټولګي کې به چې ویله. ورته ودرېدم. څه ګورو چې څانګه د خپل میړه پسې وهل شوې څانګې ټولوي او ورو ورو سندره وایي. حالت مې په خرابېدو و. نه پوهېدم چې څه وکړم. زمرک پوه شو. کلک یې له لاسه ونیولم. وړاندې یې راکش کړم. ما ورته وویل زمرکه ځو، خو لږ مې پرېږده. هغه مې لاس پرېښود. بکس مې خلاص کړ. د فلسفې د کتاب لومړۍ پاڼه لکه د کتابچې سپینه وه. قلم مې راواخیست او پرې مې لیکل څانګې. همدا سندره یو ځل بیا ووایه زما لپاره. څانګه او خاوند به یې چې په کومه لاره راتلل تنګه وه. کاغذ مې د غره د ډډې په همدې تنګه لار کېښود. په کوچ مې ورته سپین کاڼی کېښود او پر منځ یو غرنی ګل. زه او زمرک لږ وړاندې لاړو او یوې شنې غونډۍ ته وختو. د څانګې په لور مو کتل. څښتنې پنډ وتړه او رسۍ له 2 ولیو تاوه کړه. د څانګې په زور یې پنډ وچت کړ او روان شو. زړه مې درزېده چې د څانګې پام به کاغذ ته واوړي او که نه. خو ښه وه، اوچت یې کړ. نوم مې ورسره نه و خو خط یې زما وپېژانده. له موړۍ چې راکوزه شوه لکه لیونۍ یوه خوا بله خوا ګړندۍ ګامونه یې واخیستل. موږ ورته د شنو بوټو له شا ورکتل. زمرک راته ویل چې ښه دې ونه کړه. ما هېڅ ځواب ورنه کړ. بس څانګې ته مې کتل. د هغې دیدن له هر منطق نه راته زورور ښکارېده. حسین چاپېریال و. د مرغانو سندرې، د چینو وریښمن آهنګ، ابشارونو او د شپونکي شپېلۍ کائنات یوه دل فریبه نغمه ګرځولې وه. رباب مې په غېږ کې ونیو. د څانګې سندره مې پکې راوړله.
وغړوله خو دومره ورو چې علمه او زمرک احساس کاوه دا ګرچاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره ګلی ورېږي مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی پاتې شه باران دی غرونه و سندره و بس یو باران نه و خو هغه کمی شاید زما و څانګې اوښکو پوره کړی و څښتنې بار کېښود د څانګې په ننداره شو هر چا چې کارونه کول پر خپلو ځایونو ودرېدل داسې حیران و لکه چې د قیامت ورځ وي لکه لمر چې له بره راختلی وي لکه د څانګې سندره چې د اسرافیل شپېلۍ وي پښتنه غرنۍ سیمه د ښځې سندره او هغه هم په دومره لوړ اواز شیبه په شیبه د څانګې د سندرې سوز ډېرېده او اواز یې لوړېده تر دې چې د فطرت ټولې سندرې پکې ورکې شوې موږ سره نږدې یو ځوان لرګي وهل خپل تبر یې په شنه څانګه کې ښخ پرېښود سترګې یې سرې شوې داسې ښکارېده چې د څانګې د سندرې ګناه خوند ورکړی او چې سندره ختمه شي نو د ثواب په نیت به څانګه په خپل تبر اندام کړي ما د خپل زړه درزا ته د رباب د نغمې وزرې جوړولې او د سپین غره په فضا کې مې د څانګې سندرې ته ورغاړې ایسته له سندرې سره کائناتو نڅا کوله زما پر سر هم چکر راغی د غره نښترو اتڼ کاوه او هسکې سوکې نڅېدې پر ځان نه پوهېدم چې له رباب سره مې څه کول ایله بس دومره پوه شوم چې د رباب تار وشلېده او په سترګو مې تیاره شوه او چې بیا مې سترګې وغړولې نو په پېښور کې د خیبر هسپتال په ایمرجنسي وارډ کې زمرک او څو تنه ډاکټران زما سر ته ولاړ وو دا ناول پای